السلام علیکم ورحمت الله. له تحصیلي ډګره لنډو خبرونو ته ښه راغلاست. د لوړو زده کړو وزارت علمي معین ننګرهار پوهنتون کې د جوړېدونکي کنفرانس په اړه له مسؤلینو سره د کتنې ترڅنګ د محصلینو له څېړنیزو پروژو څخه لیدنه وکړه. د هلمند پوهنتون رواني مشاوري مرکز لخوا د دې پوهنتون محصلانو ته له ازموینې څخه د ویرې او اضطراب مخنیوي په اړه سیمینار وړاندې شو. د غزني پوهنتون محصلانو ته د روشن مخابراتي شرکت په مالي ملاتړ انلاین زده کړې او انلاین کتابتون تر عنوان لاندې یو ورځنی علمي او معلوماتي سیمینار وړاندې شو. د ابراهیم النخعی رحمه الله جامعي مسؤلینو او استادانو او د کندهار پوهنتون استادانو د یادې جامعې د علمي مجلې د تأسیس طرحې او پالیسۍ جوړولو په اړه ناسته وکړه او په افغان نړیوال اسلامي پوهنتون او د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون اناستو کې د جهادي مشر او د مهاجرینو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر شهید الحاج خلیل الرحمن حقانی روح ته د ایثار ثواب په موخه د قرآن کریم ختم او د فاتحې مراسم ترسره شول.